تسبیح د مونځ طریقه صلات تسبیح مونځ چې کوم دی دا ډیر فضیلت والا مونځ دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل تر عباس رضی الله عنه ته فرمایي اے تر ایا زه تعالی داسې عطیه در نه کوم ډالۍ تحفه ایا زه تعالی یو فایده او نفع در نه کوم. امام ابن عباس ته فرمایي ولنه اے د الله رسوله. نبی او ته الله نه فرمایل ابن عباس ته ته چې کوم دی د ورځې 4 رکعاته مونځ کوه. اول خو په ورځ کې کوه اهمیت ته ګورئ په ورځ کې کوه که په ورځ کې نه په هفته کې نه په میاشت کې نه په کال کې نه په ټول عمر کې دا مونځ یو ځل کول دا پکار دي او ډیر قیمتي مونځ دی او آسان مونځ دی. دا نو دغه فضیلت شوره دی. نو دا چې کوم دی 4 رکعاته مونځ دی 4 رکعاته مونځ دی او په مکروه اوقاتو نه ما سیوا په هر وخت کې کولی شي. لومبۍ کې د انسان نیت کې چې زه لکه صلات تسبیح مونځ دا کوم. لومبۍ هر کله چې په دې کې 2 طریقې نقل دي. یو په روایت د ابن عباس کې د بل په روایت د عبدالله ابن مبارک کې ده. 2 طریقې د انشاءالله ویم. نو په دې کې به دا تسبیحات وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. او که څوک سره دا کلمه وي امام غزالی رحمه الله فرمایي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم. وي دا حسن د خبره نشته دی خو پر 2 طریقو کې دا نه راغلي ورسره فلهذا دا ویل پکار دي. دا دا به چې کوم دی مونږ په 4 رکعتونو کې 300 کرت برابر وو او په هر رکعت کې به چې کوم دی 75 کرت به دا ویو 15 او یا کرت. د امام ابن عباس رضی الله عنه په طریقه کې چې کوم دی هغه اخره کې چې کوم دی جلسه الاستراحت راځي هغه داسې امام ابن عباس رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې ته مونځ کې سلام دی ویل اعوذ بالله بسم الله فاتحه او سورت د هغې نه پس به چې کوم دی 15 کرت به دا دعا ووي 15 کرت. د رکوع نه پس د تسبیحاتو نه 15 کرت بیا په رکوع کې په هر ښکته کېدلو پورته کېدلو کې به 10 کرت وي چې کله پاسې کې بیا 10 کرت 35 کرت شو دا. او بیا چې کوم دی کله چې انسان سجدې لاړ شي هغه ټایم 10 کرت سجدې نه راپاسې کې 10 کرت او بیا 2 سجدو کې منځ کې او دویم سجدې لاړ شو د هغې نه پس به بیا به کیني دلته به 10 کرت دا 75 کرت دا برابرېږي په دې کې دومره فرق دی. نو 15 یاده او دغه 200 نور ملګري که دا چې کوم دی 300 شو. او د عبدالله ابن مبارک رحمه الله طریقه دا ده هغه فرمایي د ثنا او د ثنا نه پس اعوذ بالله بسم الله نه پس 50 کرت دوي او د الحمد نه پس او د قرات نه پس به چې کوم دی بیا 10 ځل دوي. نو 25 په دې رکعت کې په یو ولاړه کې برابر شو. رکوع کې بیا 10 کرت وي بیا 35 برابر شي بیا دغه رنګ ودرېږي. نو دې کې فرق دا دی چې کله 2 سجدې وکړي دویمه سجده ته وکړه هغې نه پس به کیني نه. عبدالله ابن عباس په طریقه کې به کیني او بیا به برځي نو کیناستلو کې هم 10 ځل وي. نو عبدالله ابن مبارک رحمه الله په طریقه کې چې کوم دی لومبۍ سجده چې وکړئ بیا به 10 ځل وي بیا چې کینې بیا به وي بلې سجدې نه چې لاړې بیا به وي نو ستا 15 یا کرت برابر شي د هغې نه پس به سیده ته ودرېږي د هغې نه پس به ته څه کوې د هغې نه پس به چې کوم دی بیا سیده ودرېږي او دغه مونځ به چې کوم دی ستا کامل شي 4 رکعاته به ته وکړې. نو دا 2 رکعاته هم کولی شي او 4 رکعاته هم دا کولی شي. دا په مکروه اوقاتو کې منه کې په دې کې کوم سورتونه ویل دا افضل دي دا ځان سره یاد ساتئ. او بل دا چې انسان په دې کې څه وشي بیا به څه کوي. نو لومبۍ رکعت کې سورت الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالها په دویم کې سورت العادیات والعادیات ضبحا په دریم کې اذا جاء نصر الله والفتح او په څلورم سورت کې سورت الاخلاص قل هو الله احد. اوس کې د انسان نه بعضې وخت کې په یو رکن کې پاتې شي یا کم وي څه به کوي نو دا دې په دویم هغه رکن کې دا راګرځي تا نه په رکوع کې پاتې شو په بل رکوع کې دا راوګرځوه خو دې دپاره سجده سهوه دا نشته دی او دا ډېر قیمتي مونځ دی په دې باندې پوه شئ دا ډېر قیمتي مونځ دی. نو په دې باندې لازم چې کوم دی دا عمل کول دا هر انسان له دا پکار دی. نو دا 2 طریقې شو په دې کې او دا ډېره بهترینه طریقه ده کم نه کم په ټول عمر کې یو ځل کول دا پکار دي. او دې دپاره چې کوم دی بهترین ټیم دا د رمضان المبارک دا وخت دی او دا مونځ چې کوم دی جمهور علما فرمایي دا مونځ حسن دی. او امام ابن جوزی رحمه الله چې دا په موضوعاتو کې شمارلی دی نو امام ابن حجر رحمه الله چې کوم دی لیکلي دي انه قد اساء ابن الجوزی حيث ادركه في كتاب الموضوعات. و امام ابن جوزی رحمه الله دا ډېر بد کړي دي چې دا حدیث مبارکۍ په موضوعاتو کې شمارلی دی او دا 2 وجې دي. نور احادیث هم په دې معنا سره شته نو احادیث ډېره قوت ورکوي
دویم معنا دا ده دویم چې کوم دی دا حدیث په دې سره د قوت حاصلېږي چې دا مؤید بالتعامل دی امت مسلمه د صحابه کرامو نه ور تر دې وخت پورې به دې باندې چې کوم دی عمل کوي نو دا کول دا پکار دی انسان لا په دې باندې پوه شولې